الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته سلامونه او احترامات. دا پرون چې کومه پیښه شوې ده په خړ کمر چیک پوسټ باندې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل خړ کمر چیک پوسټ باندې، نو د دې په بابت په یو څو ټکي زه خامخا کوم، ځکه چې دا د پاکستان میډیا چې کومه ده دا چې ټول عمر د پښتنو پر خلاف پروپاګنډه کړې ده، هغې مختلف قسمه کیسې خورئ. حقیقت دا دی چې موږ ته بله ورځ د شپې خبر میلاو شو چې داسې واقع شوې ده او پرلت ناست دی. نو بیا زه او ډاکټر صاحب او بیا چې کوم دی علي وزیر صاحب موږ را روان شو د پښمني په ټایم سهار لس نیمو که څه وی ما ته اګزیکټ ټایم نه دی، خو چې موږ راورسېدو هلته لس نیمې 11 هلته چې موږ راورسېدو لس د خوا شا داسې بجې ما ته اګزیکټ ټایم چې کله موږ چیک پوسټ ته راورسېدو، چیک پوسټ دي د دوو طرفونو نه بند کړی، یو یې دې سایډ ته بند کړی او یو هغه بل سایډ ته بند کړی، په منځ کې پکې لږ ځای و. دې به څوک نه پرېښودل ځکه چې دا پرلت چې کوم و نو بیا د دې خوا چې کوم کلي دي دېګان دی، محمد خیل دی، لانډ او بویه دی، دې نه هم خلک ورغلي. دا پرلت یو ځای کېدو ته نه پرېښودل، په منځ کې پکې دا ځای پرېښود. بیا موږ چې ورسېدو موږ ورته ویل موږ د خپلو خلکو ته ورپېژنو، موږ خبره ورسره وکړو. بهرحال موږ په هغه یو ور واوړېدو، بیا هلته چې موږ خلکو ته ورسېدو هلته یې بیا ناکه لګولی وه، نو هلته په هغه چیک پوسټ هم موږ ور واوړېدو. هلته چې موږ ور واوړېدو نو خلک موږ ته خوشحاله او زموږ په خوشحالۍ کې هغې لږ جذباتي شو. زموږ دپاره د هرکلۍ دپاره خبرې مبرې د خوشحالۍ اظهار کولو چې په دې کې زموږ د شا طرف نه فوجانو ډزې شروع کړې، او داسې ډزې شروع کړې چې لکه دا 3-4-5 سکنډه خو موږ دا خیال و چې ګنې دا به هوایي ډزې، خو چې بیا سایډ ته ما سره هم یو کس بلکل جوخت وغورځېدلو، هغه د مینه روانه شو، نو ما ته پته ولګېده یاره دا خو سړی، خو بیا دې طرف ته یو بل کس و هغه هم وغورځېدو، نو ما ته اندازه ولګېده چې یاره دا خو اوس دوی سټریټ فایرنګ کوي. نو بیا زه په ځان نشم پوهی چې دا ګولۍ پرشر و که څه کیسه وه، خو زه م وغورځېدم، زما د خپه وینې شوه، ملګرو راوچت کړم، هغې وویل چې دا زخمي شو. ډاکټر صاحب هم بس ګوته فرق وکړو، 2-3 ځله دې ډایرکټ دغه وکړو، خو بهرحال نصیب دغه نه و، قسمت نه و شوې، دا ورځې نه وه پوره کني هغې خپل ځان طرف نه ښه وس کړی و. علي وزیر صاحب بیا داسې کار و چې هلته یو کس زخمي و، موږ خلکو راوچت کړو، هغه زخمي پسې چې دی بیا واپس ورغی نو هغه زخمي هم بیا وویشتو، او د ده هم ګیر چاپېره د ده خپې په ګیر چاپېره یې فایرنګ شروع کړو او دې چې کوم دی ونیو. بیا مونږ خو خلکو راوړو واپس هلته، پس بیا مونږ چې کتل په دې لاره مونږ خلکو تېرولو، نو خوا او شا کې به په ګڼ شمېر خلک غورځېدل، مطلب هر سکنډ پس په 1-2 کسان غورځېدل. اوس مونږ ته بیا دا اګزیکټ پته دا په مین روډ خبر درته کوم، بعضې لاندې خلک لاندې خور ته کوز شوي وو، هغې باندې بره نه هم فایرنګ شوی و، چې کوم بره سی پي و هغې نه هم پرې فایرنګ شوی و، د روډ باندې چې کوم خلک وو کوم سپایان دغه فوجان ولاړ هغې پرې فایرنګ کولو. خو هلته بیا نور هم ډېر خلک ډېر پکې شهیدان هم دي او ډېر پکې زخمیان هم دي. نو بیا خو ډز چې چا به سر وچتولو هغه نه به بیا خو چا سره به موبایل و هغه سړی به بلکل نه پرېښودو، کم سړي سره به چې په موبایل و هغه سړي باندې به یې ډز کولو. دلته زمونږ یو ملګری هغه یو کلیپ جوړ کړی دی، خو هغه یې ډېر د لرې نه جوړ کړو، هغه باندې هم چې پته ورته ولګېده شاته نه چا موبایل نیولی نو په هغه ګاډي یې ډزې شروع کړه، بلکل هغه ګولۍ بلکل د ده سره خوا کې تېر شوی. مونږ خو لاړو یو خوا کې یو کور و هلته لاړو، بیا نه پس هلته یو ګنټه به ناست وو. بیا په محسن صاحب پاکستانی میډیا چې کومه ده یا ISPR خو هغې خو دا دعوا کړې ده چې د محسن داوړ کسان یا د PTM کسانو په فوج باندې ډزې کړې دي، هغې خو دا خبره ګوره چې دا د دې لومړنی ځل نه دی، دا د دې ټول عمر دا قانون پاتې شوی دی چې دې خلک مړه هم کي او هغې نه پس بیا ووایي چې بی وپړیم کي، بیا وایي چې مونږ باندې تشدد شوی دی. دلته په دې شنه خوړه باندې یو ځل واقع شوی و، هغه ماشوم کس چې پکې ویشتلی شوی و، یو پکې شهید شوی و، یو پکې زخمي و.
هغه باندې ما ایس پی آر دا خبره کوله چې په موږ باندې فایرنګ شوی دی او موږ څوک هم نه دي ویشتي بیا چې کله موږ هغه ویډیو پیدا کړه هغه ویډیو به موږ سوشل میډیا ته خپره کړه نو بیا د هغې جواب دې نه کولو هغې دې سره بیا جواب نه و دوی ټول عمر دروغ ویلي دي دوی خو دا چرم نشي تسلیمولی چې موږ خلک وژلي دوی خو به خامخا دا خبره کوي دوی ټول عمر وژل هم کړې ده دا د دې ټول عمر دا قانون پاتې شوی دی چې د دهشتګرد ساتل هم دي او بیا وایو چې بهی موږ د دهشتګردو متاثرین یو دا بیخي دروغ ده موږ کې د یو کس سره هم وسله نشته او موږ ولې یو پرامن تحریک چې دونه هغه د پر اوسه پوره موږ پرامن راوستی دی نو ولې به هغه مثال بیا ډزې کوي او بیا چې ډزې کوي نو مثال بیا خو مثال چې زم ډزې کوم او دیم ډزې کوي بیا به ولې زه 50 مرم او دی به ولې خالد درې مري دا داسې خو نه ده هلکه زه په تعداد کې هم زیات وم دا دروغ وایي دوی وایي چې دغه عسکر هم زخمیان شوي دي یاره جي عسکرو که په خپله دا به مونږ په یونیورسټۍ کې دا خبره کوله چې چا به دوو تنظیمونو مابینځ کې به جنګ وشو نو مونږ به یو کس نیم به پکې په خپله ځان په یو تار مار باندې زخمي کړو تاڼې ته به لاړو چې بهی دا دی زه هم زخمي شوی یم دا دروغ وایي بنیادي طور یو کس هم نه دی زخمي شوی زمونږ 8 کسان شهیدان خو پرون په بویا تحصیل کې پراته او اوس سار خبر راغلی چې 15 نور هم په دې خونونو کې میلاو شوي دي دا 14 خپلې شهیدان او بیا د زخمیانو خو شمېر بیخي نشته ځکه چې په کومه طریقه زه تېرېدم او خوا و شا کې به د زخمیانو غورځېدل او بیا لاندې د خوړ حالات خو ماته معلوم دي ځکه چې زه خو په روډ وم د خوړ ته چې کوم ملګري لاندې کو شوي دي د هغې ځکه چې هغې مو د اخره وخته پورې د بره نه فایرنګ روان و نو د هغې خو هېڅ شمېر نشته پرون مونږ بیا مازدیګر داسې کار وکړو ما دېګانو کلي ته ځان ورسولو ما او ډاکټر صاحب د دېګانو کلي نه مونږ د دې 40 کسانو باندې جلوس را روان کړو خلک چې څونه مخکې تلو خلک ګړېدل مونږ وایو چې په څه طریقه میرانشاه ته ځان ورسوو خو چې مونږ د همزوړۍ حدودو ته راګډ شو او دا بویه مې کراس کړه نو تقریبا یو 15 کیلومتره مزل به خلکو پیدل کړي نو خلک څه ستړي شو او څه چې رجماتي ټایم وبېخي نو څه خلک پاتې شول نو په دې ټایم کې بیا دې دا دغه وکړو چې یاره اوس د دې تعداد کم دی نو اوس په دې نه راتاو شو نو چې بیا دې راتاو شول مونږ هلته لاندې د اورمڼ کلی ورته وایي هغې ته کوز شو هلته مې روژه ماته کړه چې روژه مې ماته کړه هغې نه پس زمونږ ملګري کم وو هغې فوجان ډېر زیات رال نو بس بیا مونږ هغه ځای بدل کړو خو بیا شپې له نورو ځای نه بل ځای نه جلوسونه رالل سهار بیا مونږ هغه جلوس سره بیا په یو ځای روان شو اوس در پخېلو کلو ته مونږ راورسېدو نو ټول ولس ته سوال کوم ټول ولس ته منت کوم ټول وزیرستان ته سوال شمالي جنوبي بنو ټولو پښتانو ته چې پښتانه په ځمکې په سر کم ځای کې دي که په لورلای کې دي که په کوټه کې دي که په سوات کې دي که په شانګله کې دي که هر ځای کې دي چې ځان راورسوي چې د خپلو ځوانانو د وینو تپوس وکړو لکه ځان رسولو نه مطلب ستاسو دلته احتجاجي پرلط خو نه دی بلکل احتجاج به کېږي او دې ځله به ښه برابر احتجاج کېږي او مثال ښه برابرې پرېکړې به پکې کېږي ځکه چې نوره د دې خلکو وجود مونږ په دې خاوره نشو برداشت کولی دا احتجاج به د کله نه وي او څو پورې به وي دا بس هر کله شروع کېدی شي دا هر کله شروع کېدی شي خو ټولو پښتنو ته سوال دی چې زر تر زره ځان راورسوي بلکې احتجاج شروع دی مونږ خو پرون دا تقریبا د دېګانو نه واله دې پله چې نن مې تقریبا 40 کیلومتره لار به دا ټول مونږ پیدل والی ده په احتجاج مو والی ده دا مونږ هغې په روډ نه را پرېښودلو ما پرون شپې راسې دا تکل شروع زما د نیولو کیسه کېدله دا مونږ پیدل په جلوس کې راغلي یو ځکه محفوظ راغلي یو کنې هغې مونږ دلته را رسېدلو ته نه پرېښودلو و احتجاج خو د هغه وخت نه شروع دی چې کوم وخت نه دي دا قتلعام وکړو نو دا احتجاج خو روان دی خو چې څونه هم پښتانه زیاتېږي دلته به احتجاج غټېږي او زمونږ په خبره کې به درانه شي زمونږ په خبره کې به زور وي زمونږ په خبره کې به قوت وي علي وزیر خو اوس دغه د گرفتار دی او هغه بس گرفتار دی اوسه پورې هغې نه پس مونږ خپله هم دا 2 ورځې بیخي بیا د انفارمیشن نه کټو پرون ټوله ورځ مې شپې مو سهار هم ځکه چې دوی ټلیفون هم کټ کړی دی دوی د موبایل سګنل هم کټ کړي دي نو چې دی دوم په ده کې چې غلا نه وی نو ده به دا نه کولی دا شی خامخا هایلایټ کړي ګور صاحب که په ده کې غلا نه وی ده به د ډي اس ایل لاین نه ولې کټ کولی د موبایل کنکشن سګنل به ولې کټ کولی د بي ټي سي ایل ټوله کنکشن به ولې ده کې غلا ده په ده کې غلا ده چې دی نه غواړي چې مثال دنیا ته حقیقت معلوم شي داسې خبر شوی یم چې علي وزیر بیمار هم و علي وزیر غریب خو بیمار دی خو د ډېر وخته بیمار دی و
شوګر هم دی او بلډ پریشر هم دی او د ګردو مسله هم دا ډېرې کیسې دي هغه بیماري خو دا ټولې کیسې خو شته یو دوه ټکي به زه په اردو کې هم وکړم اردو کې ګور صاحب دا ویډیو بند کړه بله شي دغه صحیح